اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست د افغان ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ د ښوونیزو کورسونو لړۍ ته. دا د یو ځل بیا زه دوست محمد هلال تاسو ته د ادارې او مدیریت د کورسونو پر دوام خپل نننی درس وړاندې کوم. نو ملتیا مو وکړئ. راځو د مدیریت د اساساتو 5م درس ته. د درس موخې واضح کوو. د دغه درس موخې د مدیریتي کار ماهیت دی، یعنی د نیچر اف منیجریل ورک په دې وخت غږیږو چې د مدیریتي کار طبیعت او نیچر څه رقم مخته ځي، او دوهم هم د مدیریت پر علم د سینس اف منیجمنت باندې خبرې کوو، او دریم هم د مدیریت هنر یا د آرت اف منیجمنت باندې به خبرې کوو. راځو د مدیریتي کار ماهیت. د نیچر اف منیجریل ورک. مدیریتي کار د کاري اونۍ په جریان کې په منظم او سیستماتیک ډول نه ترسره کیږي. په حقیقت کې د مدیر دنده د ناڅرګندتیا، بدلونونو، مداخلاتو او له مختلفو فعالیتونو څخه ډکه ده. څېړنې دا ښایي چې په یوه عادي ورځ کې مدیران خپل وخت په ټاکل شوي او غیر ټاکل شویو غونډو کې تېروي، د میز کار ترسره کوي، په تلیفون خبرې کوي، برېښنالیکونه لولي او ځواب ورکوي، او مختلفو حالاتو کې له پرېکړې کولو سره مخامخ وي. د مدیریتي کار ماهیت اکثرا په پیچلو او غیر متوقعه لارو کې بدلون ته ادامه ورکوي. راځو د نن درس محتویات تاسو ته وضع کوو. په دغه درس کې موږ د مدیریتي کار پر ماهیت باندې خبرې کوو، او دا وایي چې په عادي توګه مدیر کوم فعالیتونه او د فعالیتونو ماهیت یې په څه رقم ته مخته ځي. د مدیر دنده د اونۍ د ورځو په جریان کې په یو ډول نه وي. مدیران اکثره وخت زیات وخت په غونډو کې تېروي، په هغه غونډو کې چې پلان شوي وي او هغه غونډې چې غیر پلان شوي وي. ورسره دوی زیات وخت د مراجعینو سره په لیدلو کتلو، د تلیفوني خبرو، برېښنالیکونو او د میز په کار باندې تېروي، او د دوی د کار ماهیت مشخص نه دی چې دوی به په اونۍ کې په کوم برخو کې کار کوي، او دغه د مدیر د ورځنی کار په خپلو پیچلو او متبادلو حالاتونو کې تفاوت ته ادامه ورکوي. مدیران د یوې ورځې په جریان کې زیاتې دندې ترسره کوي. د بیلګې په توګه یو مدیر باید د نوي محصول د ډیزاین په اړه پرېکړه وکړي، د دوه ماتحتو ترمنځ شخړه حل کړي، یو نوی شخص وګماري، د خپل رئیس لپاره راپور ولیکي، د یوې ستونزې د څېړلو لپاره کاري ځواب جوړ کړي، په انټرنیټ کې د معلوماتو لټون وکړي، او د کارګرانو شکایتونو ته رسیدګي وکړي. سربیره په دې مدیر ممکن د برېښنالیکونو، د تلیفون زنګونو او د هغې د لیدلو په تمه د مراجعینو د قطارو سره مخامخ شي، او د مشکلاتو د حل لپاره باید ژر تر ژره پرېکړه وکړي او په لږ وخت کې پلانونه جوړ کړي. موږ وویل چې د مدیریت د کار ماهیت په یو ډول مخته نه ځي. مدیر د ورځې په جریان کې، د یوې ورځې په جریان کې مختلف کارونه ترسره کوي، غونډې نیسي، پرېکړې کوي، د محصولاتو په ارتباط، د نوي ډیزاینونو په ارتباط، د یو شخص د ګمارلو په ارتباط، له خپلو ماتحتونو څخه راپور غواړي، گزارش غواړي، او خپل رئیس او مشر مدیر ته خپل راپور وړاندې کوي. ورسره مدیر امکان لري په مختلفو ورځو کې او د ورځې په مختلفو وختونو کې د تلیفونونو، ایمیلونو، استعلامونو، پیشنهادونو او مختلفو مکاتبو سره مخامخ شي. ورسره په زیاته توګه د مراجعینو قطارونه ورته جوړ وي. نو لحاظه د مدیریتي کار ماهیت مشخص نه دی، او موږ نشو ویلی چې مدیریتي کار د یو پلان مطابق مخته تللی شي، ځکه مدیریتي کار د متغیراتو سره مخامخ وي، او د کار حجم نسبت روزانه فعالیت ته متفاوت کېدلی شي. نو راځو په دې باندې بحث کوو چې د مدیریتي کار دغه ماهیت په کوم ډول ښه ترسره کېدلی شي. آیا موږ باید مدیریتي علم ولرو او مدیریتي هنر باید ولرو تر څو د دغه کارو حجم کابو کړو؟ هیله دې نه وي چې دغه حالات ته ورته مدیریتي کاري ماهیت د مدیر په مقام او ارزښت کې خاص رول لوبوي. په شدید فشار کې د مدیر مهمې پرېکړې کول او په ښه توګه یې کول د داخلي اطمینان لویه سرچینه جوړوي، او مدیران معمولا د دغه فشارونو د برداشت په بدله کې ښه امتیازات ترلاسه کوي. ورسره کوم برداشتونه چې مدیران، کوم مشکلات چې دوی تحمل کوي، کوم فشارونه چې دوی زغمي، دا په خپله د مدیر پر امتیازاتو او مقام کې خاص رول لوبوي. هر څومره چې د مدیریت کاري ماهیت سخت وي، همومره د مدیر امتیازات او رتبې
د لوړوالي باعث ګرځي. او هر څومره چې مدیر په شدیدو حالاتو کې ښې پرېکړې کوي او ښه مدیریت ترسره کړي، دا د یوه ارګان او ادارې داخلي اطمینان پیاوړی کوي. ماتحت او هغه مدیران چې په ټیټ لیول کې دي، هغوی سکون او آرامتیا رامنځته کوي او په اطمیناني توګه کار ترسره کوي. د مدیریت علم او هنر ته راځو. د ساینس and art of management د مدیر د دندو پیچلتیا ته په پام یو معقوله پوښتنه ایجادېږي چې آیا مدیریت علم دی که هنر؟ په حقیقت کې اغېزمن مدیریت د علم او هنر دواړو ترکیب دی او بریالي مدیران د مدیریت د علم او هنر د یوځای کولو اهمیت په خپلو فعالیتونو کې تجربه کړي دي. موږ واضح کړل چې د مدیریتي کار ماهیت ډېر پیچلی او له زیاتو خنډونو او متغیرو حالاتو سره مخامخ وي. نو لهذا دلته پوښتنه ایجادېږي چې دغه مدیریت علم دی که هنر؟ آیا یو ښه مدیر او ښه مدیریت کول علم ته ضرورت لري او که هنر ته ضرورت لري؟ نو لهذا د دغه پوښتنې په ارتباط موږ داسې وایو چې یو ښه مدیریت او یو ښه مدیر هغه څوک دی کوم چې علم او هنر دواړه سره مدغم کوي او د فعالیتونو په اجرا او خپل د مدیریت په فعالیتونو کې ورڅخه استفاده کوي. ځکه هر هغه مدیر چې کامیابه دی او خپله اداره یې لوړو پوړو ته رسولې، هغه د مدیریت د علم او هنر درک په خپلو فعالیتونو کې کولی شي. نو راځو جدا جدا ورباندې بحث کوو. د مدیریت علم د ساینس اف منیجمنټ د مدیریت ډېرې ستونزې او مسلې په منطقي او سیستماتیک ډول حل کېدای شي. مدیران کولی شي ډاټا، حقایق او هدفي معلومات راټول کړي. دوی کولی شي سمو پرېکړو ته د رسېدو لپاره د کمیتي ماډلونو او د پرېکړې کولو تخنیکونه وکاروي. کله چې دوی نسبتا معمول او ساده مسلو سره مخامخ کیږي، د امکان تر حده باید د ستونزو د حل لپاره علمي تګلاره غوره کړي. کله چې یو کمپنۍ نوي بازار ته د ننوتلو په اړه فکر کوي، د هغوی مدیران دي چې باید د پلان جوړولو لپاره د مختلفو ابعادو توضیحات مطالعه کړي. له علمي بود څخه چې کله د مدیریت دنده یا ستونزه څیړو، نو ټکنیکل، تشخیصي، ډیاګنوستیک او پرېکړه کولو ډیسیژن میکینګ مهارتونه په ځانګړې توګه مهم علمي ابعاد شمیرل کیږي. د مدیریت ډېری ستونزې په علمي او سیستماتیک ډول حل کېدلی شي. مدیر باید مختلف میتودونه وکاروي، ارقام راټول کړي او هغه تحلیل کړي تر څو حقایقو ته ځان ورسوي. د یوه پرېکړې دپاره چې دوی باید ترسره کړي، باید ښه پلان جوړ کړي، ښه کنټرول ترسره کړي او د تصمیم نیولې لپاره باید همزمانه دوی په سیستماتیک ډول مخ ته لاړ شي. ځکه مدیران کوشش کوي تر ډېره حد د علمي تګلارې پر اساس تصمیم نیونه وکړي او خپل کاري ماهیت مخ ته بوځي. نو د علمي بود څخه د مدیریت تخنیکي، تشخیصي او د تصمیم نیونې مهارتونه هغه ابعاد دي کوم چې علمي جنبه غوره کوي او د مدیریت د علم اساس جوړوي. راځو د مدیریت هنر ته، د آرت آف منیجمنټ. که څه هم مدیران ممکن د امکان تر حده د علمي کېدو هڅه وکړي، مګر دوی په مکرر ډول پرېکړې کوي او ستونزې باید په هوښیارتیا، تجربو، غریزو او د شخصي بصیرت پر اساس حل کړي. په ادراکي، کانسپشنل، ارتباطي، کمیونیکیشن، خپلمنځي، انټرپرسنل او د وخت د مدیریت ټایم منیجمنټ په مهارتونو باندې ډېره تکیه وکړي. د بېلګې په توګه یو مدیر د ډېرو ورته طرحو ترمنځ باید سم انتخاب وکړي، ځکه ناسمه پرېکړه ممکن منفي نتایج ولري. د مدیریت علمي بود مو واضح کړ، دا چې مدیران تر ډېره حده د علم پر اساس د مختلفو کمی او کیفي تخنیکونو او د تصمیم نیونې پر تخنیکونو باندې دوی سمه پرېکړه کوي، پلان جوړوي او خپل تخنیکي، تشخیصي او د تصمیم نیونې مهارتونه کاروي تر څو دوی وکولی شي د خپل مدیریتي کار ماهیت ښه کنټرول کړي. خو بیا هم مدیر په مکرر ډول دا کوشش کوي تر څو د علمي تګلارو پر اساس مخ ته لاړ شي او مکررا تصمیم نیونه کوي او مخ ته روان وي. مګر بیا هم ضرورت دې ته پیښیږي چې مدیر د خپل مدیریت او کاري ماهیت لپاره له خپل غرور، تجربو، غرایزو، هوښیارتیا او د شخصي بصیرت پر اساس تصمیم نیونه کړي او مشکلات حل کړي. په دغه برخه کې د مدیر ارتباطي، شخصي، ادراکي او د وخت مدیریت هغه څه دي چې د مدیریت د علم هنر څرګندوي. یو ښه مدیر هغه څوک دی چې هم له علمي بود څخه او هم له هنري بود څخه
د مدیریت کاري ماهیت کنټرول کړي. کله چې سټاربکس په نیویارک ښار کې خپل لومړی پلورنځی پلان کړی و، د بازار څېړنو په څرګنده توګه وښودله چې د نیویارک خلک د ډېرې بهرنۍ اسپریسو سټایل قهوې په پرتله ډراپ کاپي غوره کړې. نو دوی د لومړي ځل لپاره د خپلو نورو پلورنځیو په پرتله د ډېر ډراپ کاپي جوړونې او لږ اسپریسو جوړونکي نصب کړل. مګر وروسته ولیدل شول چې د نیویارک خلک په لیکه کې ودرېدل. د اسپریسو قهوې لپاره سټاربکس اوس په خپلو ټولو پلورنځیو کې معیاري مینو ترتیب کړې ده، پرته له دې چې د بازار اټکل شوي توپیرونه په پام کې ونیول شي او بیا وروسته اړین تغییرات رامنځته کوي. په دې توګه مدیران باید له معلوماتو او هدفي حقایقو سره د شعور او شخصي بصیرت عنصر ترکیب کړي. کله چې سټاربکس خپل پلورنځی په نیویارک ښار کې جوړولو، نو دوی د بازار څېړنو او تحلیلونو احصایوي راپورونو دا وښودله چې د نیویارک خلک په زیات ډول اسپریسو قهوې پر ځای ډراپ کافي خوښوي. مګر کله چې دوی عملاً کار شروع کړ، نو مشاهده یې کړه چې د ډراپ کافي په نسبت اسپریسو قهوې ډېر مینوال درلودل او خلک په قطارونو کې ولاړ وو. نو دغه مثال موږ ته واضح کوي چې یو مدیر باید د تخنیکي، تشخیصي او علمي ابعادو سره سره د مدیریت هنري ابعاد هم په نظر کې ونیسي ترڅو یو ښه تصمیم نیونه کړي وي. مدیر باید له هوښیارتیا، شخصي بصیرت، غرایزو څخه په استفادې تصمیم نیونه وکړي. لہذا یو ښه مدیر او یو ښه مدیریت هغه دی په کوم سره چې مدیر د حقایقو او هدفي معلوماتو سره خپل شخصي بصیرت، هوښیارتیا او تجربې یو ځای کړي ترڅو ښه تصمیم نیونه کړي وي. دا و زموږ د 5م درس پای چې تاسو ته وړاندې شو. په دغه درس کې موږ د مدیریت پر کاري ماهیت باندې خبرې وکړې او دا مو واضح کړه چې د مدیریت کاري ماهیت په مستقیم او پلان شوي توګه مخ ته نه ځي، ځکه مدیر د اونۍ د ورځو په جریان کې د پلان شوو او غیر پلان شوو غونډو سره مخامخ کیږي او کیدلی شي مدیر وخت ناوخته د مختلفو تلیفوني اړیکو، برېښنالیکونو او مکاتبو سره مخامخ شي او د مراجعینو له قطارونو سره مخامخ وي. نو لہذا د مدیریت دغه کاري ماهیت ته په کتو سره دغه سوال ایجادېږي چې آیا مدیریت یو هنر دی او که علم؟ نو لہذا موږ داسې وایو چې د علم او هنر په ترکیب سره کولی شي یو ښه مدیریت او یو ښه کاري ماهیت رامنځته کړو او د حقایقو او هدفي معلوماتو سره د خپل شخصي بصیرت، هوښیارتیا او تجربو په یوځای کولو سره کولی شو ښه مدیریت ترسره کړو. نو لہذا له علمي پلوه په مدیریت کې د یو مدیر تخنیکي، تشخیصي او د تصمیم نیونې مهارتونه یوځای کیږي او د هنر له لحاظه د یو مدیر معلوماتي، ادراکي، شخصي او د وخت مدیریت ابعاد دي چې د مدیریت اساس جوړوي. نو لہذا هر څومره چې یو مدیر د هدفي معلوماتو او کمیتونو، کیفي او کمی معلوماتو سره خپل ادراکي شخصي او تجربو څخه په استفادې سره ښه تصمیم نیونه کولی شي او خپل مدیریت لوړو پوړو ته او د ادارې اهداف په ډېر کم وخت کې لاسته راوړي. دا و د مدیریت د اساساتو 5م درس تاسو ته وړاندې شو. تر بیا چې موږ ستاسو حضور ته راځو، تاسو په پاک او لایزال خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې.